السلام علیکم هیله لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ورځ کې موږ ته داسې دوې طریقې درښیو چې تاسو په خپل موبایل کې وکړو څو کومې فکچر یي کوم ډیټا نو په هغه ذریعې سره تاسو هغه محفوظ کولی شو د ټول عمر دپاره. فایل منیجر ته بیلو شو فاصله نمبر اول طریقه درښیو چې کوم فکچر هم تاسو دلته سیو کوئ نه حفاظت یې کوئ ډبل کلیک پې وکړو د شیر اپشن کتلی شو پر شیر باندې کلیک وکړو. دلته به تاسو یو اپشن پیدا وکړو کوم د سیو ټو ډرایو کوم اپشن دی نو په دغه باندې به کلیک وکړو د انټرفیس کتلی شو نو هر څه کوم د فرست نمبر اپشن دی دلته به تاسو یو نوم سلیکټ کړو په کوم نوم باندې تاسو فکچر کوم مطلب یې خو دا فولډر سلیکټ کړو کوم البم زه هوبې په نوم باندې پر دوه نمبر کې چې کوم تاسو په موبایل کې څومره جیمیل په کوم جیمیل کې سلیکټ کوو جیمیل ته سلیکټ کوو که یو جیمیل اتوماتیکلی جیمیل کتلی شو که څنګه مو سره داسې تاسو هم ایډ وي لاندې پر سیو باندې به کلیک وکړو دا چې کوم د ډرایو اپشن دی کوم د اپلیکیشن دی په هر موبایل کې دا به دا سینډ شي سو کتلی شو موږ سره شیر شو پر ډرایو کې نو په دې طریقې سره کوم د ډرایو چې کله تاسو نه فکچر ډیلیټ شي کوم د ډرایو اپشن دی نو دغه به تاسو لوډ شو دا ځنه واپس ډاونلوډ کړو دا که ټول عمر لپاره کوم فکچر یي تاسو کوم خپل ډیټا نه هلته سیو کولی شو دلته کتلی شو ډرایو اپشن د فایل باندې کلیک وکړو دا دوې فکچر چې دا مو کوم ایزون ته سیو کړي دي او نیکسټ بله طریقه درښیو دا طریقه هم سیو کولی شو په نننۍ ورځ کې دوې طریقې درښیو سو به لوډ شي جیمیل ته چې کله جیمیل اپشن ده په هر موبایل کې په دغه باندې کلیک وکړو په دغه ذریعې سره تاسو هم سیو کولی شو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښیو که تاسو نه جیمیل بیا ریموو شو نو دا واپس بیا څنګه د بیک اپ کوو انشاءالله نیکسټ ویډیو په هغه طریقې کمنټ لازم وکړو چې په هغه باندې مو ویډیو اپلوډ کړو دلته پر جیمیل باندې کلیک وکړو د دوهمه طریقه چې کله څوک کتلی شو جیمیل باندې کلیک وکړو لاندې کوم کمپوز اپشن دی نو په دغه باندې کلیک وکړو ډرو برګر وروسته بېلته پلس اپشن وي چا سره فینسن اپشن وي چې بره کوم د فروم اپشن دی تاسو خپل جیمیل دی دا بېلته پر ټوکې هم سلیکټ کړو داسې نه وي چې تاسو دلته بل چا جیمیل سلیکټ کړو کوم فکچر دی بیا بل چا ته سینډ شي دا مسټیک تاسو ونه وکړو کوم د سبجیکټ دغه کې تاسو سیټ کولی شئ مطلب چې کوم د فولډر یو ته جوړول لکه څنګه تاسو هم فولډر جوړو کوئ نوم باندې دلته ورته سلیکټ کوم مای فکچر یا خپل فکچر وي نو هر څه دلته ایډ کولی شو یا ایډ کوو یا نه دا څه پرابلم نه کوي خو بله چې کوم د جیمیل دی پر ټوکې به د خپل جیمیل لازم ایډ کول دا کوم د اټیچ فایل اپشن دی نو په دغه باندې کلیک وکړو چې کوم فکچر هم تاسو دلته سیو کوو نو دلته به هغه سلیکټ کړو څومره فکچر هم سیو کوو دلته فکچر ورته سلیکټ کړو پر سینډ کتلی شو پر سینډ باندې کلیک وکړو بیا ته هم کوم د فروم اپشن د خپل جیمیل دی لاندې پر ټوکې به خپل جیمیل ایډ کوو هسې نه وي تاسو حفاظت مطلب کور کلي تصویرونه وي هغه تاسو بل چا له سینډ کړو ته بل چا جیمیل سلیکټ کړو بیا موږ بار بار میسیجونه نه کوو چې موږ مسټیک وشو یا به خپل جیمیل ته سلیکټ کړو بلاک څو د ډیټا ریکور کوو څه نه ډیلیټ شي پر درې لکه باندې کلیک وکړو ډراپ اپشن کتلی شو دلته پر ډراپ باندې کلیک وکړو چې فکچر هم تاسو سیو کړي نو دلته کتلی شو د طریقې سره کوم مای فکچر نو داسې کوم فولډر نوم ور کړی هغه دلته شو شي دلته پر ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دا واپس په ډاونلوډ شي نو که ویډیو خوښ ضرور سره لګو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړو